د 2001 کال د اشغال د امریکایانو له اشغال نه یو کال وروسته امریکایانو یو ډله نخبگان راوسته، یو ډله مشران راوسته، د دوی په اصطلاح ځینې پوهې خلک راوسته او په کابل او د افغانستان په ځینو مهمو ولایتونو کې د ویسټرنایزیشن په نامه کورسونه خلاص کړه. یا یې خلکو ته په انفرادي ډول دا تبلیغ کاوه چې دې ملک کې ستا پیسې ګټل او دې ملک خواري هېڅ معنا نه لري، دا کوم هدف نه لري، دا آینده نه لري، خارج ته لاړ شه. هماغه و چې ځوانان یې څه په قاچاق باندې او څه یې په پیسو باندې په قرض باندې کورنۍ مجبور شوې چې ځوانان ولیږي. امریکایانو چې کله په افغانستان کې دغه کار شروع کړو، دوی ویلي که موږ نه یوم خو د افغانستان په تاریخ کې به صدۍ صدۍ دا کار جریان لري او ځوانان به یې د ملک پرېښودو ته اړ کېږي. اوس وګورئ څومره ځوانان زموږ استاسې له دې ملکه فرار کوي، څومره ځوانان زموږ استاسې له دې ملکه ځي. هدف یې څه دی؟ اقتصادي مشکل به نه لري، کورنۍ مشکل به نه لري، خو مګرم د ده په ذهن کې هغه خبره لا تر اوسه پیچکاري شوې چې وایي په افغانستان کې پیسې ګټل آینده نه لري. دا په مکتب کې هم یو چا ورته ویلي، دا په پوهنتون کې هم دا فکر چا ورکړی، په بازار کې هم دا فکر چا ورکړی. نو هماغه دی چې له افغانستانه په زیاته پیمانه ځوانان په قاچاقي لاره باندې ځي او په قاچاقي لار نورو ممالکو ته ځي. دا د هیومن ټرافیکینګ خبره ده، او هیومن ټرافیکینګ یا انساني قاچاق هغه نو په افغانستان کې په دې تیرو 20 کلونو کې ښه په پریمانه او ښه په درس سره روان او اوس په کور دننه ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو تر څنګ د دې مخه نیول کیږي. ځوانان په کار زمینه برابر شي، ځوانان مصروفه وساتل شي. که هغه د کور داسې کسان داسې قضیې هم موږ ته راغلي چې کورنۍ په خبره نه ده، خو سبا یې زوی ورته زنګ وهي چې پلاره زما قاچاقبر ته پیسې ولېږه او زه په پلان کې ځای کې یم. حالانکې د کورنۍ اقتصاد به یې ډېر جوړ وي، د کورنۍ هغه حالات او وضعیت به یې ډېر جوړ وي، مګر هم داسې قضیې په سلګونه قضیې موږ لیدلې. بیا چې له دې ځایه لاړ شي هغه ممالکو ته، په هغې ممالکو کې مزدوري نه کوي، په هغې ممالکو کې څه کوي؟ په هغې ممالکو کې بیا عشق و عشرت کوي. نو په افغانستان کې د ویسټرنایزیشن دغه فکر دا د امریکایانو د اشغال سره سم راغلی دی او زموږ ستاسې ځوانان یې فرار ته مجبور کړل.